بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، تاسو ته ښه راغلاست وایم. زه اصغر صلاح ستاسې په دې درس کې کوربتوب کوم. رسیدلی یو 250 نمبر صفحې ته. الوحدة الثالثة، دریمه وحده، دریم چپټر، دریمه برخه. الدرس الرابع عشر، 14 درس. المفردات. موږ ویلي وو چې په هر درس کې کله چې درس ختم شي د هغه درس په مقابل کې موږ الوحدة الأولى، الوحدة الثانية، الوحدة الثالثة وبخیر ډېر زیات بخښنې سره الحوار الأول، الحوار الثاني، الحوار الثالث. لومړی حوار خبرې اترې، دویم حوار، دویمې خبرې اترې، درېیمې خبرې اترې. دا مو سره ولوستلې. نن په دغه ټولو حوارونو کې، دا درې وړو حوارونو کې چې دا خبرې اترې کېدلې د اخیستونکي او خرڅونکي ترمنځ، د کرایه نیونکي او کرایه ورکوونکي ترمنځ، او یو بل حوار هم و. نو د هغې کې کوم الفاظ چې دي نوي د نورو درسونو کې چې نه په دې درس کې شته، د هغې اصطلاحات او الفاظ زده کوو. المفردات، العرض، پریزنټیشن، وړاندیز، پیشکش، انظر، وګوره، واستمع، واوره، واعد او تکرار کړه. بیت یا بیت، کور. شقه، اپارتمان. دور، منزل، لکه دویم منزل، دریم منزل، څلورم منزل. حی، کلی. ژوندي ته هم وایي، خو موږ مخکې ویلي چې بعضې الفاظ به موږ د جملې د سیاق نه معلوموو. حی، کلی. غرفه، کوټه. غرف، کوټې. غرفه مفرد او غرف جمع. غرفة نوم، غرفه کوټه، نوم خوب. غرفة نوم، د خوب کوټه. غرفة جلوس، غرفه کوټه، جلوس ناسته. غرفة جلوس، د ناستې کوټه. مطبخ، طبخ، پخول یا پخلی. مطبخ، د پخولو ځای، پخلنځای یا کچن، اشپزخانه. مطبخ، پخلنځای. رقم، نمبر، لکه پښتو کې څوم نمبر، څویم نمبر صفحه ده، څویم نمبر یې. رقم. اثاث، د کور سامان، چوکۍ، کوچ، فرش، بالښت، توشک وغیره. د هر څه ته څه وایو؟ اثاث. لکه بعضې خلک ورته فرنیچر وایي. سریر، کټ. ستاره، پرده. اریکه، کوچ. سجاده، فرش یا قالینه. فرن یا فرن، نمیرانه هیر شو. داش. ثلاجه، یخچال. سخان، اوبه ګرمونکی یا گیزر. مرآت، آینه. مخکې مې ویلي وو مرآت شیشه نه ده بلکې آینه ده. مرآت، آینه. خلک چې خپل مخ پکې ګوري، خپل لاس هم پکې کتی شي، صرف مخ شرط نه دی. الوحدة الثالثة، الدرس الرابع عشر، التدريب الأول. رسیدلی یو تمرین ته. لومړی تمرین دی په 53 نمبر صفحه کې. ما مخکې تاسو ته ویلو، بیا هم تاسو ته وایم، کله به هم تمرین ته زړه نه تنګوئ. تمرین کې چې څومره مثالونه دي ټول حل کړئ، خوند به یې وڅکئ. صل بین قطعة الأثاث والمكان الذي توجد فيه. صل، وصل کړئ، بین قطعة الأثاث، د کوم سامانالات چې دي د هغې ټوکړې چې دي یا د هغه کوم سامانالات چې دي، والمکان او هغه ځای الذي توجد فيه چې په هغه ځای کې باید مناسب وي. لکه کتاب باید چیرته وي؟
کتابخانه کې وي او توشک په کوټه کې وي. دا یې مثال دی. نو دلته مونږه اول، ثاني یا واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، څلور ځایونه لرو. غرفة نوم د خوب کوټه، حمام تشناب، غرفة جلوس د ناستې کوټه، مطبخ اشپزخانه یا پخلنځی. دغه سامان لرو موږ فرن دی، سریر، اریکه، مرآت، سجاده، ثلاجه، سخان، ستاره. دغه هر شی چې کوم دی موږ سره دا باید په کوم ځای کې موجود وي. دو مثاله به پکې زه حل کړم، نور به تاسې حل کړئ. فرن داش دا باید په کوم ځای کې وي؟ په دې کې وي؟ نه. حمام کې وي؟ نه. حمام کې داش څه کوي؟ دې ځای کې وي؟ نه. مطبخ پخلنځی کې وي؟ هو. فرن چیرته وي؟ پخلنځی کې. مطبخ کې، اشپزخانه، کچن کې چې وي فرن، ځکه ډوډۍ پرې پخیږي. نو ډوډۍ په پخلنځی کې پخیږي، د ناستې په کوټه کې خو نه پخیږي. سریر ته به هم د دغو ځایونو نه یو ځای پیدا کړو چې سریر یا کټ په کوم ځای کې وي؟ حمام؟ لا. غرفة جلوس؟ لا. غرفة نوم د خوب کوټه، ځکه چې کټ باندې خوب کېږي نو کټ به چیرته وي؟ د خوب په کوټه کې وي. او همداشان دا نور به تاسې ځایونه ورته پیدا کړئ. زه انتقالیږم دویم تمرین ته. اشر الى الصورة التي تسمع اسمها. دلته نو اوس دا تصویرونه تاسې ګورئ. زه چې د کوم یوې نوم اخلم هغې ته تاسې اشاره کوئ. زه چې نوم اخلم یو 3 سکنډه فاصله کوم، 3 ثانیې، او بیا هغې ته اشاره کوم چې تاسې به هم خپل ځان وازمئ چې څومره به تیز ځیرک یاستئ او څومره زر یې پیدا کوی شئ. مرآت، حمام، حي، دا دی. مطبخ، دا دی. غرفه، دور، منزل. سجاده، فرش یا قالینه. حي، کلی. غرفة نوم، د خوب کوټه. شقه، دا ده. اثاث، سامان آلات. رازو با. اوس یا دا خو اسانه دی، تاسې مخامخ نومونه هم دي ورسره. دا چې نومونه نه وی او ما ورته اشاره کولی بیا به ډېر مناسب و. په هر صورت با دی، دا به هم په همدې کې حل کړو، دا چې اوس لارښوونه شوې. قل اسم الصورة التي يشير إليها المدرس. هغه عکس نوم واخلی چې ښوونکی ورته اشاره کوي. دا چې اوس زه ښوونکی یم په دې ویډیو کې، نو زه داسې اشاره کوم، کومې ته چې اشاره کوم د هغې نوم به تاسې یالی. مطبخ، او معنا یې هم کوئ. بیت، کور. دا ولولې او معنا یې څه ده؟ شقه، اپارتمان. چې اشاره کوم تاسې لولئ او معنا یې هم کوئ. غرفه، کوټه.
دور منزل دا ولولئ. سجاده فرش یا قالینه. انتقال شو که بل تمرین لنډ و مختصر وي چې هغه هم نن ولولو وبیل ولو. مفردات اضافیه. دا اوسه پورې چې ولوستل دا هغه الفاظ و اصطلاحاتو چې درس پورې تړلي وو. نن راځو یو څه په دې درس کې اضافي اصطلاحات، اضافي الفاظ، اضافي کلمات هم لولو. مفردات اضافیه، اضافي الفاظ، زیات الفاظ. العرض وړاندیز یا پیشکش. انظر وګوره، واستمع واوره، واعد او تکرار کړه. څو شیان به زده کو نن. یو دا انشاءالله په دې خو به ټول پوهیږئ چې دا جنتري ده او دې نه څنګه ورځ معلومولی شو. یو نن یو د اولې میاشت نوم زده کوئ، البته هجري قمري کومه میاشتې دي. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثاني. نور مخکې نه ځو، خو تاسې اولنۍ میاشت زده کوئ چې د اولنۍ میاشتې نوم څه دی؟ محرم. محرم بعضې ورته محرم الحرام وایي، نوم یې څه دی؟ محرم. او ورپسې به د هفتې د ورځو نومونه زده کوئ. هفته کې موږ اووه ورځې لرو. السبت یعنی هفته، خالی یا شنبه، درې وړه نومونه. السبت. الاحد یک شنبه یا بعضې خلک ورته اتوار وایي او بعضې ښځې ورته اعتبار وایي. الاحد یک شنبه. الاثنين. الاثنين دوشنبه. الثلاثاء سه شنبه. الاربعاء چهار شنبه. الخميس پنج شنبه. الجمعه جمعه ورځ. ګازر و شربت را رسیدلی، ماشاءالله خوږ دی. نو السبت هفته ورځ، الاحد یک شنبه، الاثنين دوشنبه، الثلاثاء سه شنبه، الاربعاء چهار شنبه، الخميس پنج شنبه، الجمعه هفته ورځ. وبخئ جمعه ورځ. نن مې اصلا لږ سر ښه نه دی، سر مې خوږېږي ځکه الفاظ رانه هر څه ګډوډ کېږي. التدریب الاول په دې کې لومړی تمرین دی. اکمل ایام الاسبوع. پاس به نقل نه کوئ، هغې ته به نه ګورئ. دغه تمرین چې دی که چېرته کتاب لرئ کتاب خلاص کړئ، قلم راواخلئ، په قلم باندې مکمل کړئ، په پنسل یې مکمل کړئ. که قلم، کتاب، کتابچه هیڅ نه لرئ او لږ لږ در شوقیان یاستئ، صرف همدې ځای نه ګزاره کوئ، نو بیا ویډیو ته وګورئ، ویډیو سټاپ کړئ، دا مکمل کړئ. السبت پسې څه شی دی؟ بیا الاثنين دی، هغې پسې څه شی دی؟ بیا الجمعه. همدا شان رتب ایام الاسبوع. دلته غیر منظم، غیر ترتیب کې ایښودل شوي دي او تاسې چې دی منظموئ. او دا دریم او څلورم تمرین به انشاءالله په راتلونکي درس کې زه تاسې ته تکرار کوم. زه به پکې پوښتنې کوم او تاسې به یې اورئ او یا هم اسانه ده انشاءالله. هفتې ورځې اووه نومونه دي، دې ته به اړتیا هم نه وي چې زه ورته اشاره کوم تاسې ولولئ، یا زه وایم الاحد او تاسې واخلئ. انشاءالله دا هم حل دی. سبا ته به انشاءالله نوی درس شروع کړو چې هغه نوی درس نه دی، دا هم دې برخه ده. نحوي جوړښتونه دي انشاءالله، هغه به سبا ته وایو. نو زه اصغر صلاح مو په لوی رب سپارم، تر راتلونکي درس پورې مو په لوی رب سپارم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.